توری پتوری لټوم سپاری در پسې توری پتوری لټوم سپاری در پسې لالهان ګرځم جانانا در پسې توری پتوری تاسو په مخ کې مې د قران عظیم شان یو آیت مبارک تلاوت کړي. الله فرمایي انما یخشى الله من عباده العلماء. زما په بندگانو کې الله فرمایي هغه څوک لما ډیر بیریږي چې کوم علما دي علم حاصل کړی دی، قرآن فهم لري، د حدیثو فهم لري. ان الله عزیز غفور. الله فرمایي بشک ز غالب ذات یم او ز غفور او رحیم او بخشلو والا ذات یم. د بیحقی روایت تی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي موت قبیلتین ایسر. د بسته قوم، بسته قبیله، بسته خاندان ختمیده دومره لوی خبره نه ده لکه یو عالم چې له روی زمین ورک سي، مړ سي، وفات سي او شهید سي. دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي. ایضا څه خبره چې دا هغه زموږ د دیوبند یو ډېر زورور نامتو انتیکه د لوړ علم خاوند مولانا عبدالرزاق سکندر صاحب رحمه الله به یک وخت زموږ د پاکستان د ختم نبوت هم امیر ولو او سره د دې چې د وفاق المدارس زموږ د پاکستان د ټولو مدرسو هم امیر ولو او مشرولو. دا تقریبا دا اعزاز چې دی هغه ډیر کم چاته ملاو شوی دی. نو هغه عبدالرزاق سکندر صاحب دی بنور ټاون شیخ ولو. عجب خبره دا د عاجزانو د الله رسول فرمایي د قیامت یو علامه دا ده الله رب العزت به علم د مابین زورک علم به ټول سي. صحابه پوښتنه وکړه ولی یا رسول الله علم نو څنګه ټولیږي؟ زما قرآن زده دی زه زما وزوی تور زده کړم، زما زوی به خپل زوی تور زده کړي، هغه به خپل زوی ته دا څنګه علم ټولیږي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایلې والعلماء به د روی زمینه څخه ورک سي. الله رب العزت په علما له روی زمین چې دی هغه واخلي، بیا به ټول جاهل خلک سره پاتې سي. نه به په طلاق پوهېږي، نه به په نکاح پوهېږي، نه به په حلال پوهېږي، نه به په حرامو پوهېږي. د الله رسول فرمایي هغه زمانه را روانه ده. تاسو اندازه ولګوئ څه علما د کفارو په سازش شهیدان سلو، څه علما الله رب العزت د دې مځکې څخه اخلي صحیح سلو. او دا هغه علما اخلي چې هغه نه بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سره روایت دی وی زر عابدان مرسی، عابدان بزرگان اولیاء الله والا. عابدان دا معنا چې د ورځې نفلی روزه د شپې ټول شپه پر تهجد ولاړ تلاوت و ذکر دیتا عابد وای، دیتا الله والا وای، دیتا ولی الله وای. حضرت عمر فاروق فرمای زر عابدان مرسی دومره لویه د پریشانی خبره نه ده لکه یو عالم چې لروی زمین چې دی هغه الله رب العزت واخلي. صحیح سلو. هغه علما د دې روی زمین څخه الله واخیستل چې ما او تا سره پرېښول. نن ټوله خبره د دین او د اسلام زما وارو علمای عالم ځان ته ویل خو بده خبره ده، زما وارو ملایانو ته خبره چې د هغه راله ودرېدله. نو خو نیستي سوله، که نیستي نه وای ولې به خلکو زموږ پر خبره باندې غوږ نیولی؟ او دا د قیامت ډیره لوی علامه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د قیامت یوه علامه ده د علما به الله د روی زمینه څخه ټول کې او پورته به کړي. پیغمبر علیه السلام فرمایي داسې وخت به راسي چې یو سب برابر دی، د جمعه ټیم دی، د لمانځه ټیم دی. د الله رسول فرمایي رسته طرف ته وګوره سب تر اخره ډک، چپه طرف ته وګوره سب تر اخره ډک، او دونه سړی بنی چې جمعات ورکی. داسې زمانه هم را روانه ده. په خدای قسم هغه زمانه دغه ده چې دا کومه ما او تا پکې موجود دي. صحیح سلو. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي بس تا قبیله، خاندان، قوم ختمېدل.
اوس د قبیله ته په خپله په دماغ کې دا خلجان دي، دا کاکړان دي، دا پلانی دي، دا پلانی، بس ته خاندان د الله رسول فرمایي ورک سي، ختم سي. دومره مشکله خبره نه ده لکه یو عالم الدین د روی زمین څخه الله رب العزت واخلي. هغه کې عبدالرزاق سکندر صاحب رحمه الله بیک وخت ختم نبوت امیر ولو، سره د دې چې دی بیا د ټول وفاق د ټول پاکستان د مدرسو هم دی امیر او دی مشر ولو. دا اوس تیر کال تقریبا 2 القرآن خالد ازمون په مدرسو کې حافظان سو د قرآن، 2 حافظان سو د قرآن. لیکن خبره چې دا هغه د علم ده، یو علم یو عالم دا پر روی زمین د الله رسول فرمایي دا به د قیامت علامه چې او دا ورکیږي. تاسو ته زه یو ارڅ چې بولې علماو پسې څه مه وایاست. موږ خو اوس داسې زمانې ته راووتلو د علماو خپل اختلاف دی، د علماو خپل اختلاف دی. اوس زما چې کوم مثلا پښتو تورې درته وایم، زما چې کوم فالوران دي صحیح دی، په دې تورې ډېر څه پوهېږي، هغه چې زما د کوم عالم سره اختلاف دی دی په کمنټو کې مور خور ورښکنځي. ولې زموږ د مولوي صاحب سره ستا اختلاف دی، زما چې د کوم عالم سره اختلاف دی، قرآن حدیث الله ذات د الله د رسول ختم نبوت په دې کې نه څه داسې مسله به وي چې هغه به د فرضو سره تعلق نه لري. بیا د هغه چې څه کمنټونه ماته کېږي چې یاره ته داسې یې، دا زما ملایي، دا زما سبق دغه خبره تا ته در زده کړله، ته راولاړ شوې زموږ اختلاف دې زده کوي. ولې چې ته وایې زموږ مولوي صاحب سره دا خبر په ټول ژوند یې مه کوئ. هر سړی په ما پسې د ورځې زر واره بد وایي، زه ستا ته ما خپل مطلب مشر یې بولې، ما ته د عقیدت دی زما سره قطعا زما پر سر دلایل مه وایه. ولې مه وایه؟ که ته زما پر سر دلایل وایه نو هغه خو ما ته بد وایه، ته مجبوره یې د ده و عالم ته به بد وایه. صحیح سلو خبره د دواړو خوا جوړه سوله. د الله رسول فرمایي تاسو د کافرانو خدایانو ته بد مه وایاست. ولې مه وایاست؟ کافران بیا ستاسو خدای ته بد وایي. څونه بده خبره جوړه سوه. د الله رسول فرمایي تاسو خپل مور و پلار ته ښکنځا مه کوئ. صحابه ویل یا رسول الله مور و پلار ته سړی ښکنځا کوي؟ هی کېدلی سي نه، ولته به د بل چا مور و خور و پلار ور وښکنځې، هغه به په بدله کې ستا بابا و ادې در وښکنځې، دا خپلې ادې ته تا ښکنځا ورکړله. که تا د ده ادې نه وی ورښکنځلې او نو خو ستا ادې نه ښکنځل کېدله. نو لحاظه دا یې زده کوي، دا بلکل یې زده کوي، هېڅ پروا نه لري. عثمان کاکا لمونځ هر چا چې ورکړی دی، بیان ما پسې کړی دی، هر څوک چې هر څه وایي ما او ستا حساب د الله په دربار کې دی. غلطه خبره مه کوه، غلط نسبت مه کوه، اکه طالب دی که غیر طالب دی، اکه ښه سړی دی که بد سړی دی، پر خپله خوله باندې سلیشن ټیپ ولګوه. هېڅ پوښتنه الله رب العزت زما او تاسو په دې باره کې نه کوي. د خپل عمل پوښتنه الله رب العزت زما او تاسو سره کوي. صحیح سلو بلکل که د الله دپاره وي، په خدای قسم جبرائیل و میکائیل به ستا حفاظت کوي. که د الله دپاره نه وي، د نامه و د شهرت دپاره والله دا ستا زوی به ستا دپاره بلا سي. صحیح سلو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وای منافق سړی د څو کسانو بے احترامي و بے قدری چې د هغه کوي. اول پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې منافق نسی سپینږیري سړي ته قطعا چې پر اسلام یې ژره سپینه سوې ده، بې احترامي و بې قدرې نه کوي. کې کوئ مشر سپینږیری خاندان سړی دی، چا یې بې قدري کوله. د الله رسول فرمایي چې منافق نسی د سپینږیري بې قدرې به قطعا نه وکړي. مسلمان سپینږیری چې منافق نسی، اشه نو چې ما او تا یې کوو نو دا خو زه نه وایم، دا د الله رسول فرمایي. د الله رسول چې و ما ته منافق ووایي او تا ته منافق ووایي، زما او ستا په هغه کې بیا بل یو داسې ګنجایش شته چې ما او تا دې خلاص سو. صحیح سو. او عجبه خبره درته کوم، د الله رسول فرمایي وای چې کله یو سړی د یو سپینږیري سړي بې قدري کوي، بې قدري بې احترامي کوي، د الله رسول فرمایي دا داسې دی لکه د الله بې قدري و بې احترامي چې
خپل ځان نه دی ښوولی چې زما بې احترامي. د الله رسول خپل ځان نه دی ښوولی. یو سپین ږیری مشر پر اسلام پر کلمه یې ږیره سپینه سوله، که څومره هغه نکریزې لګولې هغه سره تعلق نه لري. د الله رسول فرمایي چې دا ته چې د سپین ږیري بې قدري کوې، د سپین ږیري بې احترامي کوې، دا داسې دی لکه د الله رب العزت بې احترامي چې ده. د خپل ځان بې احترامي نه ده ویلې. ما او تا به هلته څه کولی چې پیغمبر اسلام خپل ځان ښوولی وی. صحیح سلو. ما او تا پر کومه روان یو، څوک به ما او تا ته لاره راښایي، څوک به ما او تا ته خبرې راښایي. صحیح سلو. او دویم پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې منافق نسی عادل بادشاه. عادل بادشاه چې منافق نسی بے احترامی نه کوي. منافق سړی به د عادل بادشاه بے احترامی او بے قدری چې داغه کوي. اوس عادل بادشاه ز څوک در وښایم؟ په حال دا وخت تقریبا مستخنه را معلومیږي کینو ټیک د سیده کنه هغه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره واخل راځه 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 تر امیر المؤمنین عمر. صحیح سلو. دا به قدر به قطعا نه کوي. د الله رسول فرمایي چې منافق نسی د عادل بادشاه به قدر نه کوي. او دریم پیغمبر علیه السلام فرمایي چې منافق نسی د عالم به قدر نه کوي. چې منافق هغه به د علماو به قدر چې دا کوي به احترام کوي. ستا د یو عالم سره ذاتي څه تنازع ستا ټیک د سید یا مزکه یا کور یا سیتوب یا پلانې ټیک دی، لیکن کستا د یو عالم سره په دا خاطر خبره و چې ته پلانې جنازه ورکړله، پلانې بیان یې وکړي، هیڅ څوک د هیچا خادمان نه دي، که د اسلام او د قرآن خادمان دي. ته به دا نه کوې چې یاره دا خلک اسباب دا پښتنو ډېر ښه سر خلاصېږي الحمدلله. که تا د ده د مزاج مطابق بیان وکړي، دی چې د اکا و زوی ته لګوي هغه مځکه لاندې کړې ده، وایي ګوره دا ملا وایي مځکه لاندې کول دونه لویه ګناه ده. که د ده د مزاج خلاف بیان وکړي بیا هغه در پسې کوي چې کوم په ابوجهل پسې جایز دی. صحیح سلو. لہذا زما ستا خاطر به الله وي، د الله په اخوا به هیڅ یوه ذره زما او ستا مقصد او غرض چې دی هغه یې نه. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې منافق نسی، منافق به چې هغه به د یو عالم بې قدري چې د هغه کوي بې احترامي کوي. منافق سړی. صحیح سلو. اشه اوس ما او تا د څو علماو څخه زما او ستا نفرت کېږي، حالانکې نه په جایداد نه په مځکه نه په نکاح نه په قوم نه په کاروبار هیڅ زما او ستا ذاتي تنازع نشته. اوسه خالي په دې باندې زما د ملا ستا سره نه لګېږي، نو لحاظه زما ستا سره نه لګېږي. صحیح سلو. اوس که دا امام ابو حنیفه و امام شافعي صاحب رحمه الله که ژوندي وای، والله د پښتنو به امام شافعي صاحب پسې پر دیوالو خطونه لیکلي وای دا مرداباد. نه منو نه منو. صحیح سلو. لیکن خبره دا نه ده. د الله رسول فرمایي هر عالم خوای هغه د سلفیانو دی، هغه د غیر مقلدینو دی، هغه د پنځپیریانو دی. صحیح سلو. اهل حق علما حق نه لري چې تبر پسې وای، قطعا یې نه لري. بالکل په ټول ژوند یې مه کوئ. دا زما وتا ته هغه اخري لیکه ده، اخري خبره مې درته د هغه ده چې دا شی مه کوئ. ایمان به درسته تللی، ایمان به درسته تللی او په ځان به خبر نه. او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي زه د هغه زمانې څخه پناه غواړم خدای دې هغه زمانه په ما نه ویني چې انسانان د علماو اتباع نه کوي، د علماو پر لاره نه ځي، بس د دنیا پر لار روان دی، د علماو اتباع نه کوي. د الله رسول فرمایي هغه زمانې څخه زه پناه غواړم، الله دې ما وساتي. صحیح سلو. چې د علماو اتباع وکړي. دا اوس په سینټ کې یو بیل پیش او منظوروم شو دا بجټ په جنگو په جګړو کې هیڅ چاته پته ونه لګېدله. علیحده بیل پیش سلو، منظور سلو، پاس سلو. که یوې بچی د چا سره تعلق جوړ کړی او پلار منع کوله، دا بچی کولی شي راشي په تاړه کې مقدمه درج کړي زما پلار ما د پلاني سره ګرځي. که یو زوی بچی د یو چا سره غلط تعلق درلودی، بابا منع کوي،
دی حق لري ورسي پر د باندې مقدمه جوړه کړي. دا دی اوس د امریکې او د برطانیې سره ځانونه برابروي، د امریکې او د برطانیې سره په بدکارۍ کې ځانونه برابروي، په عدل کې، په انصاف کې، په قانون کې ځان سره برابر کړ. تر ولاړ شه په دې خبره کې دی خوشاله کې. صحیح سنو. د الله رسول فرمایي د قیامت په ورځ به باچا نه دی، باچا یا وزیر یا کونسلر یا پلانای، دا به الله ته وایي کش کې د سر پر بیشتانو دي، د اسمان پر ستورو را زړولی وای، 5 کاله زړېدلی پښې مې غورځولی. دا ډیره اسانه وتر دی چې تازه باچا کم یا د وزیر کړم. دا ګوره اوس دا زما او ستا وطن دی افغانستان، خو معاملې ډېرې سره خرابې دي، پیچیده دي. اوس به دی راولاړېږي افغانستان د پاره امریکایانو ته اډې ورکوي، جهازونه لوډېږي، د کراچي پر ایرپورټ درېږي، د هغه ځای بیا سپلایي کېږي. خالي هلته دا اوس یو ډېره غټه تیاره وه، 4,32,000 کیلو مال یې راخستی دا بګرامو د کومه ځای 4 کروڑ روپۍ بیل یې جمع کوي. هغه مل کاسۍ چې بلاس ورکړي هغه ویلې ول دا دی خاندان دی پاکستانی چې پیسې ورکړي مور هم در باندې خرڅوي، مور هم در باندې خرڅوي. د دې دا خبره حق ده او سچ ده. اوس به اډې ورکوي، زما او ستا در سرو به جاس تېرېږي، بیا به ځې هلته چیش کوي. څه بده ورځ ده، څونه لویه ورځ ده. ستا په وطن کې سپی په موټر ووایې، په هغه ورځ عدالت دی، بیا کیس دی، بیا جج دی، بیا جرمانه ده، بیا سزا ده. او زما په وطن کې به ته بمبار کوې او بمبار به د یوه وروره راپورته کېږي، د بل پر ورور به کېږي. پناه غواړو، پناه غواړو. هېڅ یوه ذره موږ په دې راضي نه یو، که څوم پاکستانیان یوه ذره راضي نه یو. زما د کور په جوړېدو که ستا کور خرابېدی دغه جوړېده که څه موږ نه غواړو. صحیح لویه ورځ ده. خالي دعا کوي چې الله داسې مه سره جوړوه چې د یوه وروره ولاړېږي تیاره پر بل ورور باندې بمبار کوي. الله دې داسې ورځ نه راولي. کنې دا د پیسو زامن دي، دا هر شی درته کوي، هر شی امکان ستا. د الله رسول فرمایي ما دې الله د هغه زمانې وساتي، په ما دې الله نه ویني چې د علماو اتباع چې د هغه خلک نه کوي، د دنیادارانو اتباع کوي، د علماو اتباع نه کوي. او په دې کې زموږ د دنیا ګټه چې د هغه نشته، د دنیا ګټه وایي موږ غواړو، موږ د آخرت ګټه نه غواړو. صحیح شو. پښتانه خو ډېر ملګري سره ته کولی، یو سړي ډېرې روپۍ درلودې، بیخي ډېر عربپتي و چې شولو، بیا خور ورور ته ویل ته څه به کوې چې پر دا پیسو را مطلب راغبرګ شوی، نه خور نه ورور نه څوک. هغه ول ورور ما ته پیسې خدای نه دي راکړي، ما په خپل لاس ګټلې. صحیح شو. دا سړی روپۍ پیدا کړي، بیا به الله چیلنج یې. الله د پښتنو دا خیال دی د کمزور عقیدو والا وای الله او دنیا په ټکر کې دي سره. بعضې وای الله زورور دی په دنیا، بعضې وای یا دنیا پر زوروره ده. الله خو یو کار په کال در کوي، پیسې سارے پیدا که ماښام له هغه کار در کړی. صحیح شو. دا زموږ عقیده تر دې ځایه راورسېده. نو د الله رسول فرمایي الله د هغه زمانې ما وساتې. او بیا د الله رسول فرمایي وایي الله د هغه زمانې مې وساتې حلیم بردوباره سړی، حلیم بردوباره سړی، هغه شرم و حیا نه لري. د هغه زمانې الله رسول فرمایي ما وساتې. مشر سړی دی، سپین ږیری سړی دی، بردوباره حلیم سړی، لیکن بې شرم بې حیایي چې دغه کوي، څه بې شرمي ده. هلته ورسه دغه بېنظیر پارک زموږ خوا ته نږدې دی. توبه الله اکبر. نو په ژورو خطا وځو، نو په لنګوټو خطا وځو، نو په دا جمعو خطا وځو. دا سم دم د بدکارۍ اډې دي، د بدکارۍ. غټ موټر پیدا که راسه ودرېږه، الله اکبر استغفر الله. دی سپي خلک ستا هغه وایه مولوي صاحب تا د کومې خوا راقچه، داسې سپي م ستا. صحیح شو. وایي تا د کومې خوا، ما ستا د خورکۍ د خوا راقچه، ستا د خور عزت زما د خور عزت، ما د دې خوا راقچه، و څه پکې وایه. صحیح شلو. دا ماښام دا ښځې د پرون یوه ویل د پر موټرسایکله داسې روانه وه، په خدای قسم لکه د نارینه چې روانه، نه دا چې مخ پټ، نه سر پټ یا هیلمټ، نه 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 نه، دا خالص اگر یې سل چې دی بولي دا تا ته ښکاره کوي، سبا به ستا هم دا چمنه کوي. موږ خالي په فحاشي او په عریاني کې انګریزانو ته ورسېدلو، په عدل، په انصاف، په قانون.
صحیح سره پاکي موږ نه یې رسېدلي او موږ خوشاله چې یاره موږ د انګریزانو جمع وکړو. صحیح سلو. نو د الله رسول فرمایي حالم بردبار سړی بے شرم بے حیا سي. مشر سړی به کور ولای پر موټر سایکل ځان سره کښېنولي دي هغه بغیر د برقې بغیر د چادر بغیر د پردې دا ستا ژر دا ستا لباس دا ستا حلیا او دا ته څه کوي؟ الله رسول فرمایي چې الله د یو قوم د تباهی اراده وکړي. الله چې اراده وکړي د فلاني قوم به زه تباه کوم، اول الله حیا شرم و حیا جناح شرم و حیا الله جناح. کم قوم الله تباه کوي زما استاد وطن سیم شرم اخصی د حیا ساتي هات شرم و حیا نست په مسجد کې ګرد ملائکه در مسجد چې واتلو هر سړی بیا هغه کارونه کوي چې کم کار شیطان غریب کوي. صحیح سنو. نو الله رسول فرمایي الله د هغه زمانه ما وساتي چې بیا حالم و بردبار سړی بے شرم بے حیا سي شرم و حیا چې دغه جن ولاړ سي. پیغمبر علی السلام مبارک چې کله په مجلس کې ناست نه ولاده خبره به وسوه پیغمبر سم به سر لاندې زړولې مخه سړی ته نه کتل دومره شرم و حیا. بیا چې هغه به ولاړ شو پیغمبر سم ویل پتی کې دونه څوک نو وده ته دا خبره کړی دا پلانې کار مکوه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. مولا عبدالحق صاحب دعوات حق فرمایي یو سړی وو لفظ الله د الله نوم یو مردار ځای پروتلو ګنده ځای پروتلو وی کته یو اسرا وایخست چې را وایخستی بیا راوړی صفایه کې یو سم ځای کښې شو. مولا عبدالحق صاحب فرمایي ماخستان چې دی پریوتی سهار چې دی راپورته سو دی علم سوی و الله د قرآن د حدیث علم درته ورکړی. خلک په مدرسه کې په 10 کاله عالمان کېږي د یو د الله د لفظ الله د احترام د وجه الله په یوه شپه عالم کړي. کنې الله به دنیا ورکړې وای په کور کې به ملغلرې پرتې وای په کور کې به هغه یاقوت جواهر پراته وای ځوان سوی به وای ناجوړي به ورکه سوی وای پریشانۍ به لري. الله رب العزت د خپل نامه په بدله کې چې ورکوي علم نافع چې دی هغه ورکوي. دا چې کوم کارډونه دي دا محمد دا احمد دا عبدالله دا حبیب الله دا عبید الله دا کارډونه مه جوړوئ. الله به مې د جهنم ایندن کې د جهنم که یهودو دا کارونه وکړو والله خپل مسجدان وسوځو موږ یهودو دا کار کړی دی لیکن ته په خپله کوې. هېڅ یوه یهودي د موسی علیه السلام د نامه بې احترامي نه ده کړې. هېڅ یو عیسایي د عیسی علیه السلام د نامه بې احترامي نه ده کړې. لیکن هېڅ مسلمان نه دی پاته سوی چې د محمد د نامه بې احترامي چې د هغه یې نه ده کړې. یارانو زخمه تا شاپران جوړ کړي دي. الله اکبر. خالد د دې دنیا پای ته بیا ګوري چې کوم چا د انبیاو نمونه پر شاپر باندې جوړ کړی دی ښکارا یو خو هغې د انګریزي یو تورې دورې یو ښکارا احمد دې څه وایي محمد دې څه وایي موسی دې څه وایي عیسی دې څه وایي هارون دې څه وایي داود دې څه وایي څه کوې زه به بې وسه یم زه به بې بسه یم. الله خپل نازنین نبي پیدا کړی دی الله بې وسه نه دی خالي لږ ټیم در څه غواړي د توبې دروازه خلاصه ولاړه ده. بې قدري مه کوئ بے قدری مکوی د محمد رسول الله. دا سړی را ولاړ لفظ الله پر کاغذ لیکلی و هغه یې راواخستی سار چې راپورته کېدی الله علم ورنسته کړ د قرآن فهم و علم الله ورکړی عالم و عالم. صحیح سلو دا د علماو پیغمبر علیه السلام فرمایي هغه سړی له مړ څخه نه دی چې د مشرانو قدر نه کوي. مشر د الله رسول فرمایي مشر ورور په منزله د بابا دی. بابا مشر ورور که په پیسو کې باندې راله دا مشر ورور بیا تر شیطان هم بدګړي. صحیح شو. موږ د الله خبره هلته منو چې زما او د ده بنده نه یې سر راغلی. د الله رسول فرمایي ستا مشر ورور د پلار مرتبه لري. زم یا چې د پلار مرتبه لري ورور زما حق ماته نه راکوي. گویا د الله د رسول خبره درواغ ده. اوس ګوره زما مفاد دی پکې زما مشر ورور ما ته حق نه راکوي زه د پلار مرتبه نه بولم. که څوم د الله رسول فرمایي ستا د پلار پر ځای دی یا ولې زما پلار پر ځای دی نو چې دغه غرض د مابین زه وباسي چې دغه بنده د مابین زه وباسي بیا خو ته په خپل هم وایي دا زما د پلار پر ځای دی نو د رسول د خبرې بیا څه ضرورت شو ګر سره. صحیح سلو ما تا پر دغه سټیج باندې ولاړ یو د الله د رسول خبره هلته منو
چې زما او ستا پکې تاوان نه وي. که مې تاوان و موږ یاره خدای خبر هغه دغه ورور نه شي، هغه نور نه شي، هغه دغه ورور نه شي، هغه د فلاني رقم ورور شي. الله رسول فرمایي چې کم څوک د مشرانو قدر نه کوي، د الله رسول به کافرانو مشر برالی، کافرانو مشر ورته ولاړ بسو دا خپل پټو مبارک به ورته وار کې به وکښي محمد رسول الله د کافرانو مشر برالی، د مسلمانانو نه. مسلمانانو خو به کله په منبر باندې ناسو بیان یې کوي، ا جریر رالی شاوخوا ګرځي ریګو لاغه چټای باندې صحابه کرام ناسو خپل مبارک پټو دا چې وپېچي بیا جریر ته روغ جریر دا وار کوم کښینه. صحیح سلو ما او تا دین تر خپل ځان محدوده کړی دی چې ما چې ګټول هغه منم، زما کې تاوان هغه نه منم، په جهاد کې زما تاوان دی زه نه منم، په تبلیغ کې زما تاوان دی زه نه منم، په علماو کې زما تاوان دی زه نه منم. ولې علما وایي سود مه کوه، رشوت مه کوه، انشورنس مه کوه، خمار مه کوه، سود مه کوه، علما دا وایي لهذا زه نه منم، ولې زما کې تاوان دی. مجاهدین وایي وروره زه خامخا پر دې مځکه باندې د الله نظام غواړم، اعلاء کلمت الله زه غواړم. یا ورور ته د چا ته د کومې خوا راغلی؟ صحیح سلو تا نه منم. دعوت والا تا ته کلمه درښایي ورشه یاره کافرانو تېر ورشه ته څه ماته راښایي؟ کافرانو ته به زه دا وایم چې الله ومنه، مسلمان ته دا وایم چې الله دې منلی دي، راځه وسې نو حکمونه خپل دا یې فرق دی. صحیح سلو کله کله دا سفیان کې خونسته کله کله اره ته څه ماته تبلیغ کوي ورسه کافرانو لره ورسه یاره زه تا ته دا نه وایم چې ته الله ومنه، الله دې منلی زه تا ته دا وایم د لمانځه ټیم دی راځه لمانځه دا زه هندو لره ورسمه. صحیح سلو هر سړی دا دین تر خپل مفاد پر استعمالوي کې ګټه ولا وو که نه وه یاره بیا د خپلې لارې پکې راباسي. او د الله رسول فرمایي هغه سړی له موږ څخه نه دی چې پر بچیانو شفقت نه لري، پر کوچنیانو شفقت نه لري. اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک بر روان وو، کوچني بچیان به السلام علیکم، کوچنیانو بچیان به السلام علیکم. یو بچی را روان و له دغه ګوډۍ د اوبو ډک ولو، ورته دروند ولو، وزني و نیس وړلی چې نیس وړلی. پیغمبر علیه السلام مبارک پر رالی هلکه خیر چشته ولاړې وه دغه اوبه را باندې درنې. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه ګوډۍ راواخستې پر خپله وژه درځه زویه در د مخس هله 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 هلک کور ته راورسېدی، په کور ننوتی. محمد رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا ګوډۍ په دروازه کې ورته کښې شو. چې کښې شوی هلک کور ته ولاړی، د پلار سره یې خبرې شولې، ول هغه اوبه راسول څنګه کیسه ده؟ ول داسې یو سړي اوبه را سره راوړلې. پلار چې د باندې وکتل محمد رسول الله روان دی. صحیح سلو چې ویې کتل او هغه نبي دی، هغه رسول دی، تا سور چابکس ورغلی ویې دروي ول زما د بچي سره دا اوبه تا راوړلې؟ ولې خیر خیر کښنه یې ونیس یې وړلی. دغه یهودي ولو ویلې بس نو خبره سیده اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. والله که نه حق په یوه خبره د محمد رسول الله په یوه عمل باندې یوه کورنۍ د ابدالاباد دپاره د جهنمه بچاو شوه. صحیح سلو ما تا ورسه دغه دوکانو لره ورسه د کښني کښني بچان چوټوګان لري، مور عمر شکنجي، خور عمر شکنجي، داسې الله اکبر. ما یې سړی ولیدی هغه به خپل زوی ته ویلی، خپل زوی ته به ویل خپل زوی ته ول ستا خور څه ورڅنګه خپل زوی ته دا چې سبا مردار سي او بیا موږ پر جنازه ولاړ یو وویل سي یو درې وار الحمدلله او په اول په اخر کې درود ووایاست په مړي پسې وبخښه یار. درواغ مه سره وایاست، درواغ مه جوړوئ. یو سړی خپل زوی ته وایي ستا خور څه ورڅنګه ستا خدای ستا قربان سم. صحیح سلو دا په دې نه بخښل کېږي چې ته وایې یاره زه په اول صف کې ولاړ یم زه لمونځونه کوم. تا دغه کړي دي، دا محمد رسول الله د کافرانو د کوچنیانو سره کوي. محمد رسول تا د خپل بچي سره نه دي کړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کوچنی لمسی حسن یا حسین، غالبا حسین پر دا سینه ناست وړې بولې شروع کړي. و د محمد رسول الله سینه وګوره تر عرش بالا ده، تر مکې بالا ده، تر ګرد کائنات بالا ده. صحابو په منډه لري کېده نه 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 کار مه پلن ما
په آرامه د خپلې بولې وکړي، بیا به خپلې کپړې پرېنځو. دا د محمد رسول الله شامه. او ما ورته ورسه دا چوټګانې دي دا اوس خو غم ده. هسو پخوا به شیخ سلیم الله خان مولوي صاحب موږ استاذ بلئ، تقي عثماني صاحب موږ استاذ بلئ، عبدالرزاق سکندر صاحب موږ استاذ بلئ. رخصه والا دی تور کالي اغوستي دی اکشنه استاد وي، استاد چیشتر واخلم او استاد و شاګرد ته وایي و ستا مور ستا خور وستا ستا د مور پلانې شي را واخله ورستا ستا د خور څکه وستي و وایاس پته کوم شخلک ستا تر دغه انسانانو سپین نه دي شه. زما په کتاب کې څه دي، خپل کتاب چلوي. زما په کتاب کې څه دي، ما خپل زوی تا ته در چوټو کې چې ته یو کار وزده زما به سبا یو روزګار دی، زه بیا وسم بیا تا د مور د خور هغه خبرې ورته کولې چې دا یو هندو و سکو یهودي و نصراني ته څوک نشي کولی. ورسې یې چوټګان وګورئ، اخرا وهل ترټل دور یوه پانه لږ وڅنډئ د یوې پانې پر ځای بله ورکړي مور خور ورسکنځي څه کوې. صحیح سو. د الله رسول فرمایي هغه څوک له مړ څخه نه دی، زما پر لاره نه دی، زما پر دین نه دی، زما پر سنت نه دی، چې پر بچیانو شفقت نه لري. بچی که خپل پر خپل خو یاره پر خپل خو سپیم شفقت لري، سپیم شفقت لري پر خپل پرېږدي به رامخته کوي چې پر هغوی شفقت لري که نه لري. دا خبره ده. محمد رسول الله پر پرېږدی و خپل خو خپل دی. او د الله رسول فرمایي وایي چې کوم څوک زما د علماو، زما د امت د علماو قدر نه پیژني، احترام نه پیژني، وقار و عزت نه پیژني، هغه له مړ څخه نه دي. کوم څوک زما د امت د علماو احترام و وقار نه پیژني. په هغو علماو کې عبدالرزاق سکندر صاحب، په هغو علماو کې مفتی زرولي خان صاحب رحمه الله، په هغو علماو کې شیخ سلیم الله خان مولانا صاحب، په هغو علماو کې مفتی نظام الدین شامزی صاحب رحمه الله، په شذاب په سو علما دي. دا به ټول الله سره ټول کې ما او تا به سره پاتې سو. د الله رسول فرمایي په حلال او په حرام به سر نه خلاصيږي. شی به حلال دی و یا حرام دی، شی به حرام دی و یا حلال دی. صحیح سلو. بیا پیغمبر اسلام ځکه فرمایي وای موت قبیله ایسر من موت عالم. بس ته خاندان ختم سو، هیڅ مشکل نه دی لکه یو عالم چې د مابین زسوز یو عالم. الله دې علماو ته ښه ژوندونه ورکړي. ډېر الله دې د علماو سایه نه لرې کوي. حسن بصري صاحب فرمایي که علما نه وای د انسانانو به دی ژوند سره تېرولی لکه حیوانان. په حیوانانو کې مور و خور و لور سته، د انسان دا د علماء دا الله علماء ترسولي دي په قران کې علماء ما ته راوښو. صحیح سلو. نو د الله رسول فرمایي هغه سړی له مړ څخه نه دی چې زما د امت د علماء احترام او وقار او عظمت چې دی هغه نه پیژني. هغه سړی حضرت عیسی علیه السلام فرمایي وای دا امور نه دي، اوبر دا درې رقم دي. یو حرام دي ښکارا شراب دي، مشتي به ټول ځان ګورو. یو حلال دی ښکارا زمزم دی، مشتي یې ټوله کوو. یو مشتبه پټ ورک نامعلومه راس علما او ته علما به تا ته دروشي. صحیح سو. او عجب خبره ده پیغمبر اسلام فرمایي شهیدان، مجاهدین، دعوت والا، حجان، عمره والا، سخیان، صحیح سلو، ذاکرین، دا به ټول جنت لره ولاړ شي. علما او ته اجازه نه بځي. او یا الله هغه پلانې زما د وجه مجاهد سو بیا شهید سو هغه ولاړی، پلانې زما د وجه حج سو هغه ولاړی، پلانې زما د وجه ما ورشو مال عمره لره ولاړ سو هغه ولاړی، ما ته اجازه نشته. ولی الله له جانب ورته ویل چې ته دلته ودرېږه که ستا په یارانو کې یو څوک مانده سو شفاعت یې وکړه، سپارش یې وکړه، یوازې مه ځه هغه هم د سره بوځه. علما به په دې وجه الله جنت لره وختې مې ته مه ځه وختې ستا د لې کارونه مانده دي، د کار په تا مانده دی. صحیح سلو. و چې ته علماو ته په بد نسبتونه کوي، هر عالم چې دی بد نسبت کوي، نو تا ته چیش تر پاتېږي. دا هم نه ده چې پلانی عالم منم پلانی نه منم. لکه ما ورته دا وایي یاره پلانی د قرآن آیات منم پلانی نه منم، ما ورته چیش تر پاتېږي. الله د ټولو علماو یو خو وروره جاوید غامیدي دی. صحیح سلو. دا د علم سره تعلق نه لري، دا د قرآن سره تعلق نه لري. لیاقت امیر لیاقت حسین دا د قرآن سره تعلق نه لري. فرحت هاشمی دا د قرآن سره تعلق نه لري. که څوم د قرآن تفسیرونه دی کوي
دا د قرآن سره تعلق دا علما نه دي، دې ته علماء سود الله رسول فرمایي دي. داسې علماو په باره کې حضرت معاذ فرمایي رضی الله عنه ما پیغمبر سم طواف کوي، ما ورته یا رسول الله ما ته بدترین انسانان پر دې روی زمین راورشي. الله رسول ما ته ویلي ته دا پوښتنې زما د شو پوښتنې کوه. ما یا رسول الله ته راورشي ول زما په امت کې بدترین انسانان هغه دي چې دا هغه علما دي، علما چې دا هغو څه شر پیدا کېږي خیر نه پیدا کېږي. د دوو قومو په مابینځ کې بدي راغله، مولوي صاحب پکې لاس و. د دوو ورونو په مابینځ کې جدایي راغله، د مولوي صاحب پکې لاس و. د دوو خاندانو په مابینځ کې قتل و، نورې خبرې راغلې، ملایانې په مابینځ کې و. دا هغه شریر الناس، ټیک سلو شر الناس خلق دي، دا علما نه دي. علما عبدالرزاق سکندر صاحب رحمه الله ما ته پلین کې در ورشول دا علما دي. او د دې په باره کې د الله رسول فرمایي چې منافق نسی بې قدرې قطعا نه کوي. موږ د ټولو علماو قدر کوو، صحیح سو په هر حال کې به کوو. ضروري نه ده چې زما د مسلک دي نه وي، ضروري نه ده دا د بریلویانو عالم دی، دا د پنجپیریانو عالم دی، دا د سلفیانو عالم دی. هېڅ ما ورته اختیار نشته. زما خپله لار جاري ساته، شاوخوا ګایېږه مه که نه هغه چې څه دې کړي دي هغه به درسه وسوځل شي. دا خبره ختمه شوله. دا خو عبدالرزاق سکندر صاحب رحمه الله وفات شوی و، هغه باره کې م څه خبره کوله. زما اصل موضوع بله وه. الله رب العزت علما زموږ څه نه اخلي. الله دې د دې سایې تر قیامته قائم و دایمي ولري. الله رب العزت علماء حق ته قوت ورکړي. الله دې آباد لري، الله دې ژوندي لري. الله دې پر دې روی زمین باندې د الله رسول فرمایي د علماو د مثال دی لکه په اسمان کې ستوري، چې ستوري ته په رڼا کې روانې کډې ته نه لوېږي. او دا علما دی لکه هغه ستوري چې کله ستوری پټ سو ته کډې ته هم لوېږي، په دیواله کې هم نشلې، صحیح سو وڅات هم لوېږي. چې څه وخت علما د مابین زه ووتو ته په سود کې هم نشلې، په رشوت کې هم نشلې، په قتل کې هم نشلې، او په بدکارۍ کې هم نشلې. دا د علماو برکت دی. صحیح سو دا خبره ختمه شوه. عزیزانو زموږ په ژوند کې یوه ګناه ډېره عامه ده، موږ ټولو ته معلومه ده چې هغه غیبت ده. غیبت دومره لویه ګناه ده. هغه اشفاق احمد الله د جنت نصیب کې هغه به ویل د انسانان عجبه شیان دي. نه دا څه چم کوي؟ غیبت د انسانانو کوي، معافي د الله سوال. ما ته په ډبره وویشتلې، تازه په ډبره وویشتلم، راله مسجد له معافي غواړم، یا الله پلانۍ ما په ډبره وویشتې، ما ته معافي وکړه. دا خو الله رب العزت فرمایي دا دې سره زما څه تعلق دی، دا خو زما حق نه دی چې زما څه ولې غواړې. د دې ته مثال دی لکه چې ما ورته لمونځ نه وکړو، فرض لمونځ او راسې بیا مولوي صاحب ته زارۍ کړو ته ما ته معافي وکړه، معافي وکړه. بده خبره ده. نو د هغه رقم یو سړی تا پر ملا ووایي، زخمي دې کوي، خوږ دې کوي، ورک دې کوي، غیبت دې وکوي، او بیا راشې وایه زه ځم حج لره، عمرې لره، جهاد لره، تبلیغ لره، مسجد لره، هلته به زه د الله څخه معافي وغواړم. صحیح اشفاق احمد ډېره زوروره خبره کوله. دا غیبت نه دی عزیزانو. یو ورځ پیغمبر اسلام ناست ډېر بدبویي پیلاو سوله. صحابه اوسې پوښتنه وکړه سر مې په خلاصېږي دا بدبویي د چی شته؟ ولیا یا رسول الله سر مې نه په خلاصېږي. ویلې دا منافقانو د مسلمانانو غیبت وکړي، دا د هغه اثر دی. مسلمانانو منافقانو د مسلمانانو غیبت وکړي. ما او ستا په اوس عصر کې په صحابو پسې خلک غیبت کوي، په صحابو پسې. ما ته یو سړي خیر هغه بیا بل وګور او بیا عجبه بله درته کوم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په سفر کې حیات صحابه مولوي صاحب فرمایي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په وخت مکه و. دوی خپل یو خادم درلودی، سالن مالن به راوړي. ابو بکر صدیق چې راپورټ حضرت عمر فاروق چې راپورټ چې وی کتل خادم هم بده دی په خیمه کې نه دی تللی. پیغمبر سم ته ډوډۍ موډۍ څه شی مې ورکوي د سفر د جهاد مسله و. چې راپورټ چلو دا څونه خوبي شی دی یار، دا بدعت دی، هلته ډوډۍ راپورټ ته کوي لاړې. پیغمبر علیه السلام ول یا رسول الله زموږ سالن راک. هر وخت چې هر شی و پیغمبر سم ته چا لري وړي هغه وایي دا شیخین مبارکان چې کوم دي حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق. ولا هغه ته وایي تاته خو غوښه وخوړې دی بیت الله رالی. ول پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دی ډوډۍ غوښه وخوړله، دی چی شوړ دی ورغلو. پیغمبر سم ول یا رسول الله مشکل غوښه وخوړې، موږ ته چا نه دی راوړي.
د الله رسول ورته وفرمایل زما دې په خدای سره قسم زه د هغه غوښو اثر لاستی په غاښو کې وینم ول یا رسول الله موږ ولاکه خوړلې دي بل چا لرې بې وړي د الله رسول ورته ویلې ول تاسو د خادم غیبت وکړئ دا د مسلمان ورور غوښه ته یې وخوړله ابو بکر صدیق ته وایي ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه ته عمر فاروق ته وایي په خدای قسم زه هغه غوښو اثر ستی په غاښو کې وینم ته غوښه وخوړله صرف دا خبره وکړه دا څونه خوبي دی یاره دی بده دی ورته ډوډۍ راوړه ابو بکر صدیق او ما وتا الله اکبر اوس الله رسول ته وایي ابو بکر صدیق او حضرت عمر فاروق چې یا رسول الله ته زموږ دپاره مغفرت وغواړه ته موږ ته دعا وکړه چې الله موږ ته معافي وکړي پیغمبر علیه السلام ورته وایي وایي ورسه هغه سړي لره ورسه هغه معافي وغواړي هغه دستي دپاره استغفار ووایي ورسه داسې معافي وغواړي خادم دی غلام دی ابو بکر صدیق ته وایي ورسه داسې معافي وغواړي زما څه اختیار دی او ښه نو زما او ستا په ژوند کې دا کمه سلسله نه ده روانه کمه معامله نه ده روانه او علما فرمایي که یو چا غیبت کوئ بل چا ورته ته څه غیبت دې پرې یاره چش غیبت دې رښتیا وایم چش غیبت دې رښتیا وایم دا کفر دی دا کفر دی یو شی الله حرام کړی دی ته وایې زه رښتیا وایم رښتیا خو حلال دی او ودغه ته د الله رسول غیبت ویلی دی الله غیبت ویلی دی نو اوس څنګه سره یو شی الله حرام کړی ته وایې زه رښتیا وایم او رښتیا خو حلال دی دا کفر دی کفر عجب بل درته کوم طبرانی یو حدیث نقل کړی دی پیغمبر علیه السلام فرمایي په جهنم کې به څو کسان داسې دي چې ټول جهنمیان به د چغو د ناري او د بدو سره په عذاب سي جهنمیان به یو د بل سره وایي دا څه عذاب راغلی دی زموږ غمونه و چې دام راغلی دی د الله رسول فرمایي د جحیم او د حمیم په مابینځ کې به منډې وي تباهي و د هلاکت بغارې به وي زه تباه سوم زه هلاک شولم پر غوږ پر ونصیب دی خبره د الله رسول فرمایي دا جهنمیان به سره وایي دا څوک راغلی دی خو زموږ دماغ را وخوړی په جهنم کې جهنمیان به په خپله سره وایي چې دا هغه سړی دی په داسې حال کې مړ سو دی پوره وړی و پورون یې ادا نه کړلو وس یې درلودی یا وس نو وصیت یې نه دی کړی مطلب په وس یې وچ دا پورونه ادا کې نه ادا کول بغیر د دې مړ سلو په جهنم کې به جهنمیان وایي دا هغه سړی دی د اور په صندوق کې به الله اچولی چغې نارې تباهي هلاکت جهنمیان به وایي دماغونه یې راوخوړلو دا څه مصیبت راغلی دی دا هغه کسان دي نور کسان به یې دغه خپلې بې ادبي ماف کلمې به یې راوتلې دا به پسې څکېږي دی به چغې نارې وایي د جحیم و د حمیم په مابینځ کې پیغمبر اسلام فرمایي هلاکت و تباهي نارې به وایي جهنمیان به سره وایي دا څوک دی خو دماغ مصیبت دی زموږ په مصیبت کې نور اضافه راوکړله دا څوک دی الله رسول فرمایي جهنمیان به په خپله سره وایي دا هغه خلک دي چې د بولو د څاڅکو سې ځانونه نه کتل د پتلون خو دغه برکت دی لکه غویی وشالته یو ځای ودرېږه ځه کپړې نه مردارېږي بدن نه مردارېږي الله رسول پر یو قبر رالی قبر کې مړی ډېر په عذاب و د الله رسول فرمایي څه داسې غټه خبره نه ده چې یا قاتل و یا سودخور و یا بل د بولو سې ځان نه کاتی صحیح سلو بیا چې پر روډ هم ولاړې بیا چا اودس شي بیا چا بل الله اکبر څه بې عقلان خلک ستا څه بې وقوفه څونه عجبه پر دا روډ ولاړې زما او ستا خویندې زما او ستا لوڼې کوچني بچیان دی دا اوداسه مسله یې شرم و حیا ښه شی دی یار ډېر ښه شی پروا نه لري کپړې دې مردارې شي ورسه هلته ځای بې پرېږدي دا څه کوې کله پر روډ باندې یو څوک نه مه کوه سړیه که مه کوه بده خبره ده د الله رسول لعنت ویلی دی پر داسې چا ته څه کوې یار صحیح دریم هغه سړی دی د الله رسول فرمایي چې دی به خپلې غوښې خوري دی به خپلې غوښې خوري بد حال چغې به وي نارې به وي جهنمیان به وایي چې دا څه غم راغلی دی د الله رسول فرمایي دا جهنمیان به په خپله سره وایي دا هغه خلک دي چې د مسلمانانو غیبتونه به یې کول دا د هغه حال دی په جهنم کې به جهنميان چې په عذاب خیر الله دې زموږ ته پرده وکړي لازم حفاظت وفرمایي په چا پسې غیبت کړی دی دا هغه کفاره ده اللهم اغفر لنا ولهم وله
یا الله زما مغفرت وفرمایي، یا الله د دې مغفرت چې ما په چا پسې غیبت کړی، یا الله د ده مغفرت چې ما په چا پسې غیبت کړی، ما د ده یا الله د مغفرت وفرمایي. دا اسانه کفاره شو. ټیم را باندې ختم شو. الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي. الله دې پر دې تور مرګ راکړي چې موږ دا وایو لا اله الا الله.